شپږ څلوېښتم نمبر مکتوب د یوم لیږلی شیخ فرید بخاری رحمه الله ته. په دې مکتوب شریف کې یو قیمتي خبره کړې ده، بیان د ضروریاتو د دین. امام ربانی رحمه الله فرمای وجود د باری تعالی دا سے وحدت د باری تعالی بلکہ د رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بلکہ ټول غدین چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا غیر تک کړه ده دا بدیهی دی او محتاج نظر او دلیل ته نه دی. منګو تاسو ته د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د دین مسائل په دوه طریقو را رسیدلې دي. یو طریقه هغه د شهرت ته، لکه اودس کول، منځ کول، روژه، حج، زکات، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نبوت، د قرآن کریم حقیقت، دې ټولو ته ضروریات د دین وایي. ضروریات معنی بدهیات. ضروری او بدهی هغه ته وایي چې محتاج دلیل ته نه. دا به مونږ او تاسو به دلیل منو او ورزی مار شاته هر سړی په پیږي چې دا د اسلام او د دین مسله ده، نو دې ته ضروریات د دین وایي. امام ربانی رحمه الله په دې بحث کړی دی چې د الله تعالی وجود، د الله تعالی وحدانیت، بلکې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نبوت، د نبی علیہ السلام شریعت دا دلیل ته محتاج نه دی. د دې شهرت په مسلمانانو کې دا صحت ته رسېدلی دی چې د دې نظارت په بداحت باندې بدل دی. نو لہذا که څوک دلیل در نه غواړي په وجود د باری تعالی، په توحید د باری تعالی، د رسول الله مبارک په نبوت او په شریعت، دا غلط دی، ځکه دا بدیهی دی، دلیل ته محتاج نه دی. دې ته ضروریات د دین وایي. وڅلوېښتم نمبر مسله دا مکتوب امام ربانی رحمه الله، دا مکتوب شیخ فرید بخاری رحمه الله ته لیږلی. امام ربانی رحمه الله دې کې دوه خبرې کړې دي. کم چې مخکینی کافرانو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د راتګ نه مخکې د هغه کفارو نه شکایت بیان کړی چې داسې به کول، داسې به کول، داسې به کول. دوی مې دا شکایت بیان کړی چې اوس وخت کې بادشاهان وروستو راغله او هغوی هم ګمراه شو، لکه د امام ربانی رحمه الله زمانه کې چې اکبر بادشاه او هغه علمای سو اکبر بادشاه د کاره ویستلی او ډېر خراب عقیدې سره یې مخامخ کړی، خو الله تعالی د امام ربانی رحمه الله په وجه هغه ته نجات ورکړ. نو د دغه وخت د بادشاهانو چې دواله او مدل دي د هغې بیان یې کړی دی. اته څلوېښتم نمبر مکتوب دام امام ربانی رحمه الله شیخ فرید بخاری رحمه الله ته لیږلی. په دې مکتوب کې امام ربانی رحمه الله د علماو او د طالبانو د علم چې حاملین د شریعت دي د هغې بیان یې کړی دی او ترغیب بیان کړی چې د دغې علماو او د دغې طالبانو تاسو قدر کوئ او احترام یې کوئ. یو کم 50 نمبر مکتوب دام امام ربانی رحمه الله شیخ فرید بخاری رحمه الله ته لیږلی. په دې مکتوب کې امام ربانی رحمه الله د دې خبرې بیان کړی چې دوه دولتونه دي، دوه دولت دي چې یو دولت د ظاهر اصلاح ده، بل دولت د باطن اصلاح ده. دا دوه دولتونه چې دي دا په شریعت باندې حاصلیږي او په ترک د محبت ته ما سوی الله باندې چې خپل زړه آزاد کی د محبت ته ما سوی الله نه، نو الله تعالی به تا ته دا دوه دولتونه درکړي. 50 نمبر مکتوب
دا هم امام ربانی رحمه الله شیخ فرید بخاری رحمه الله ته لېږلی. په دې 50 مکتوب کې د دنیا مذمت بیان کړی چې دنیا یو بیکاره شی دی، ځکه ورته دنیا هم وایي. دنیا امام ربانی سے فرمائی دا د دنیې نه ده، دنیه بیکاره ته وایي، دنیا هم بیکاره ده. دی باندې امام ربانی رحمه الله